السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې ګرانو ملګرو تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل د پوهنتون نتایج وګورو. کله چې موږ امتحان ورکړو د کانکور لپاره د کانکور نتایج وګورو، خپل چې کامیاب شوي یاستو که ناکام شوي او که بې نتیجې یاستو. نو دا څنګه کولی شو وګورو په خپل کور کې، په خپل موبایل کې، په خپل لیپټاپ کې څنګه کولی شو وګورو. راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او وال انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو ژر در ورسیږي. نو راځو دغه طریقه تاسو ته ښیم. نو تاسو به په خپل موبایل کې که هر براوزر کاروئ نو هغه براوزر به خلاص کړئ. زه کروم براوزر خلاصوم. کروم براوزر چې خلاص کړو نو تاسو ته دغسې سرچ راځي. په دې سرچ کې به تاسو دلته ولیکئ چې نیکسا ریزلټ به ولیکئ. ریزلټ کله چې د نیکسا ریزلټ ولیکو نو او آر جي به م ورسره ولیکئ. ریزلټ به تاسو ته پوره ولیکم به نقطه او آر جي به تاسو ولیکئ. کله چې دا ولیکو د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم زه درکم. په دې کومه ویډیو چې تاسو ګورئ په دې په لیکنه کلیک وکړئ، لاندې ډسکرپشن خلاصیږي. اول ته په ما تاسو ته لیکلی چې د صفحې یا د پاڼې لینک په هغې به تاسو کلیک وکړئ، دغه لینک به تاسو ته خلاص شي. دا زه سرچ کوم. نو کله چې سرچ کړو ډایرکټ مونږ ته دلته راځي چې اداره ملي امتحانات د ازموینې ملي اداره. نو کله چې دغه صفحه تاسو ته راغ او په دې بغل کې چې تاسو ته کوم آی ډي کارت ښکاري نو دغه آی ډي کارت دغه نمبر چې تاسو ته ښکاري نو تاسو آی ډي کارت ستاسو د آی ډي کارت دغه نمبر دلته د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل نتایج وګورئ، خپل نتیجه وګورئ. نو دغه نمبر باید تاسو ته په یاد وي. که چېرته تاسو سره آی ډي کارت خو تاسو نه ټولېږي نو دغه نمبر باید تاسو ځان سره نوټ کړی وي، تاسو ځان سره لیکلی وي. یاد دې خپل آی ډي کارت نه باید تاسو یو عکس اخیستی وي. نو راځو دغه آی ډي کارت به نمبر دلته لیکئ مختلف وي، د چا آر، د چا ایل، د چا ایس، د چا لومړی حرف ای بي سی مثلا ایل وي، زر وي آی ډي مثلا زر 15 مثلا 15 او 53 دغه آی ډي دی. دا زما آی ډي دی. بیا کله چې تاسو دا ولیکو نو تاسو په لټون باندې کلیک وکړئ. د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې خپل نتایج وګورئ. په دې بغل کې چې تاسو ته ښکاري نو دغه نتایج چې دي لومړی سر کې چې تاسو ته ښکاري چې دی لومړی د کانکور آی ډي تاسو ته ښیي، دویم چې دی نوم دی د پلار نوم دی، د نیکه نوم دی، لیسنس ټیوټر څه چې تاسو انتخاب کړي هغه راځي، تاسو ته نمرې راځي، تاسو ته نتایج چې تاسو کوم څه ته کامیاب شوي یاستئ، تاسو کوم انتخاب کړی هغه ته ولایت راځي، کوم ولایت تاسو انتخاب کړي هغه ولایت راځي، جنسیت تاسو ته ښیي. نو که کامیاب شوي یاستئ دغه کامیاب هم تاسو ته دلته لیکي او هغه پوهنځی هم تاسو ته ښیي چې کوم پوهنځی ته تاسو کامیاب شوي یاستئ او دلته نمرې هر څه تاسو ته مکمل لیکي. نو ما ځکه اوس چک نه کړو ځکه چې دې ته لږ وخت پاتې دی تر څو او بله خبره زما له یاده ووته نو هغه هم غواړم تاسو ته وښیم. یو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ، بل د صفحې د لارې هم کولی شئ، بل په فیسبوک کې دوی ته لینک هم پورته کوي. نو زه راځم فیسبوک ته. نو ګرانو ملګرو دا د ادارې دغه ازموینې ملي ادارې فیسبوک پاڼه ده، رسمي فیسبوک پاڼه ده. د دې لینک به هم زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم، د هغې څخه هم تاسو کولی شئ دا ځان سره فالو کړئ. کله چې له ځان سره فالو کړو نو دا چې دلته لینک هم پورته کوي چې د دې لینک د لارې هم تاسو کولی شئ چې دا دلته چک کړئ، په دې لینک باندې کلیک وکړئ، دلته لینک پوسټ کوي، دوی په لینک باندې کلیک وکړئ، خپل نتایج هغې څخه وګورئ، تاسو چک کړئ. نو دا رسمي صفحه ده، تاسو کولی شئ دې څخه هم چک کړئ. او بل دغلته تاسو ته که ویبسایټ ته ځئ د ویبسایټ د لارې هم تاسو کولی شئ چې چک کړئ. دغه یو ویبسایټ دی، د دې د لارې هم تاسو کولی شئ په دې کلیک وکړئ او زه به په دې کلیک کوم. دغه ځان سره تاسو واخلئ، د دې لینک زه تاسو ډسکرپشن کې اچوم، تاسو هغې څخه تاسو کولی شئ دا فیسبوک فالو کړئ او دلته د لینک د نتایج لینک هم پوسټ کوي کله چې ورځ ورسیږي. نو دلته تاسو راشئ او په دې د دې د ویبسایټ د لارې هم تاسو کولی شئ چې دلته چک کړئ. مثلا په دې ویبسایټ زه کلیک کوم، د دې د ویبسایټ په اتومات ډول سره خلاصیږي. نو تاسو کولی شئ دلته 2 ژبې دي، کوم ژبه چې تاسو انتخابوئ نو تاسو انتخابولی شئ. زه پښتو ژبه انتخابوم، ماته د دې مکمل صفحه خلاصیږي، د دې دا پاڼه سایډ یې خلاصیږي. نو تاسو کوم ځای څخه به یې کتلی شئ، تاسو دلته تاسو ته دغه مینو ښکاري، په دې مینو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته فایل
په دې فایل باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو کولی شئ دې سره له لارې چک کړئ لکه مخکې چې مې تاسو ته وښودو نو هغسې کولی شئ چې د دې لاره هم تاسو چک کړئ هغسې هم کولی شئ هغسې ډېر اسانه دی چې تاسو په خپل براوزر کې سرچ کړئ او خپل آی ډي نمبر هلته سرچ کړئ او خپل نتایج وګورئ په اسانۍ سره کولی شئ که بیا هم کومه ستونزه مشکل وي نو موږ ته په کمنټ کې حتما ووایئ موږ به تاسو ته په زر او ډېر تیزۍ سره تاسو ته جواب درکو او که کوم مشکل وي نو تاسو ته د هغې حل لاره وګورو نو هیله ده چې دغه یو سم ترې یاد کړي وي او یو سم ترې اخذ کړي وي نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ماته اجازه راکړئ د الله په امان